ګرانو هیوادوالو سلام. څرنګه چې خبر یاستئ د دسمبر په 4 یو ستر انسان او زموږ د هیواد او خلکو دوست او خواخوږی ډاکټر ناکامورا د خپلو 4 تنو همکارانو سره جلال آباد ښار کې د تروریستانو لخوا پر ډیره بېرحمانه توګه ووژل شو. د ډاکټر ناکامورا مړی د دسمبر په 9 کابل بین المللي هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو نه وروسته چې په هغه کې د هیواد جمهور رئیس هم برخه درلود د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. په دې ویډیو کې د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په باره کې په جاپان کې پر عکس العملونو او همدارنګه هلته د ویر او هغه سره د وروستي مخه مراسم چې د هغه د زیږېدو په ښار کې یعنی فاکوکا کې دایر شوی و تاسو ته تاریخوار معلومات برابر شوي. لطفاً دا ویډیو تر آخره وګورئ. شنبه د دسامبر 9 د ډاکټر ناکامورا جسد کابل بین المللي هوایي ډګر کې د یو لړ ځانګړو مراسمو نه وروسته هغه کورنۍ ته وسپارل شو او په یوې خاصې الوتکې کې جاپان خواته ولېږدول شو. الوتکه جاپان ته په لارې کې د دوبۍ هوایي ډګر کې د 100 ساعتو تم کېدو نه وروسته توکیو خواته والوته. یکشنبه د دسمبر 8 د ناکامورا د تابوت الوتکه چې په هغه کې د هغه میرمن لور او څو تنو همکاران هم ناست وو د ماښام په 8 بجو د توکیو په ناریتا هوایي ډګر چې دغه ښار نه 80 کیلومتره واټن لري ورسېده. هوایي ډګر کې د جاپان د خارجه وزارت معاون د افغانستان د سفارت استازی او د ناکامورا کورنۍ او یو شمېر همکاران حاضر وو. پس له هغه چې د ناکامورا تابوت باندې د ګلانو ګېډۍ کېښودل شو، راغلي خلک او د هوایي میدان کارکوونکي ناکامورا تابوت ته د احترام مراتب په ځای کړ. تابوت د ناکامورا د زیږېدو ښار یعنی فاکوکا ښار ته د انتقال لپاره د توکیو یو بل هوایي ډګر یعنی هاریدا ته چې د توکیو نه 15 کیلومتره واټن لري د موټر په وسیله ولېږدول شو. دوشنبه د دسامبر 9 د ډاکټر ناکامورا تابوت د سهار په 10 بجو د فاکوکا ښار هوایي ډګر ته ورسېده. د فاکوکا په هوایي ډګر کې د ناکامورا د کورنۍ او همکارانو برسیره د فاکوکا او د هغه د شاوخوا په سیمو کې میشت یو شمېر افغانان هم راغلي وو. د ناکامورا د ټولنې یو همکار مسورا کومی د فاکوکا هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل که څه هم مونږ ناکامورا غوندې بل توانمن او لایق سړی نه لرو، خو سره له دې مونږ غواړو د هغه پروژه افغانستان کې بشپړه کړو. تاسو د فاکوکا په هوایي ډګر کې افغانان ګوري چې خپل خواشیني څرګندوي. سه شنبه د دسمبر 10 د ډاکټر ناکامورا مړی د زیاتو تحقیقاتو لپاره عدلي طب ته واستول شو. د پولیسو د راپور له مخې د ناکامورا ټټر کې د 100 مرمیو د لګېدو او د زیاتې وینې د ضایع کېدو له امله هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی. چهارشنبه د دسمبر 11 د ډاکټر ناکامورا د ویر او هغه سره د وروستي مخخې محفل د ماسپښین په 1 بجه د فاکوکا د ښار په مرکزي سالون کې جوړ شوی و. د سالون په مخامخ دیوال کې د ناکامورا د افغانستان یو انځور ځړن شوی و. د سالون مخ کې د ناکامورا تابوت چې په سر باندې د افغانستان ملي بیرغ هم پروت و لیدل کېده. هماغه څه چې ډاکټر ناکامورا زموږ وطن او خلکو ته د خدمت په لارې کې خپل سر بایلود، پس له مرګه هم هغه د افغانستان بیرغ له ځانه لرې نه کړ.
په محفل کې د ډاکټر ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی د خپل پلار د خاطرې یادې کړې. هغه وویل چې هغه څه چې ما له پلاره خپله پلاره زده کړي دا ده چې زه باید هر څه په خپل عمل کې وښیم. هغه زیاته کړه چې پلار یې همیشه ورته ویل چې یوازې خبرې کافي نه دي، خپل عمل هم وښیه. د ناکامورا زوی ټولو هغو کورنیو ته چې په دې پیښه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي خپله خواخوږي څرګند کړه. په تیرو څو ورځو کې د ناکامورا د وژلو پیښه د جاپان په رسنیو او خلکو کې په پراخه توګه انعکاس موندلی. په مطبوعاتو کې د ناکامورا پر ژوند او په افغانستان کې د هغه پر بشري فعالیتونو تودې خبرې شوې دي. ټولو د هغه وژنه یو غیر انساني عمل او په کلکه غندلې، خو بیا ځینې توند غبرګونونه هم لیدل شوي. د مثال په توګه د بروس واین په نامه یو لوستونکي لیکلي د افغانان تل د مرستې لاسونه چیچلي دي. افغانستان کې څوک ځینو د چنګیز په څیر باید لاړ شي، نه د مرستې لپاره. په هر حال البته دا د بروس واین شخصي نظر ده. افغانان هیڅ کله هم د دوستۍ او مرستې لاسونه نه دي چیچلي. بروس واین نه پوهیږي چې د ناکامورا وژل افغانانو نه بلکې د افغانستان د یو ناروا ګاونډي کار دی. د ناکامورا د ظالمانه وژنې په مناسبت توکیو پوهنتون کې هم په افغانستان کې د هغه د فعالیتونو په باره کې یو مستند فلم ښودل شوی و چې په هغه کې د 200 نه زیات خلک راغلي د هغه فلم دیدن ته. هغه څه چې سړی ګوري هغه دا ده چې ډاکټر ناکامورا چې جاپان کې و، بیا له هغه ناکامورا سره چې افغانستان کې براته ډیر توپیر درلوده. په جاپان کې ناکامورا د یو اکادمیک او کارپوه شخصیت په حیث پوهنتونو ته به هلته به محصلینو او استادانو ته به د افغانستان او نړۍ په باره کې معلومات او لکچرونه ورکوه. هغه سره به د جاپان معتبرې ورځپاڼې مصاحبې کولې او هغه به لوړپوړو چارواکو سره په تماس کې وو او مختلفو غونډو کې به ګډون کوو. خو همدا اکادمیک شخصیت بیا به چې کله افغانستان ته راته یو ملنګ صفت او فقیر انسان په حیث به کله به موټروان شو او کله به ماشینکار او کله به ساکن او یا بارونکی. لطفاً د انځورو ته توجه کوي. اوکې، همدا نستړی کېدونکې هلې ځلې د هغه نستړی کېدونکې هلې ځلې و چې نن د ګمبیري دشته چې یو شاړه دشته و نن په شین کروندې مبدل شوی او هلته حتی شولې کېږي. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ د هېواد په دې پرېمانه رسنیو کې په 15 کالو کې هیڅ یو تلویزیون او خبریال او مطبوعاتي رسنیو نماینده هغه سره د هغه د فعالیتونو کوم راپور جوړ نه کړ. زموږ خلک ډیر خلک هغه د هغه نامه سره فقط د هغه د وژلو نه وروسته آشنا شول. له بده مرغه زموږ نسلونه تمامه ورځ د جنګ او ټاکنو خبرو کې بوخت دي او د هېواد د آبادۍ او مثبت کارو ته یې هیڅ پام نشته. د ناکامورا په باره کې ټول معلومات د جاپان د منابعو نه دي. او بالاخره دا چې هماغه چې د انګریزي شینواري، مولوي ریحان، جنرال عبدالرزاق، جنرال عبدالرازق او په لسګونو نور هېوادپالو د وژلو دوسیې خاورې لاندې سوې.
دا تروریستي او نه بخونکي جنایت به هم فقط په دې جملو چې دا د هېواد د دښمنانو کارو او د قتل پلان خارج کې جوړ سوی و بسنه به وشي او زمونږ د هېواد رښتیني بچي به همداسې د دښمنانو د غلامانو لخوا یو په بل وژل کېږي. والسلام.